الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم، لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا. السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو په دې هیله چې ټول ښه یاستئ. دوستانو دغه د ماڼوګي ولسوالۍ ده او یو ډیره لرې پرته سیمه ده چې د شمون په نوم ده. په دغه کې دغه ماشومان دي، تاسو ګورئ تر 40 خواوشا ماشومان دي. په دې کې یو داسې ماشوم نشته دی چې هغه د ژمي لباس ولري، هغه جامپر دی که بوټان دي، په دغه حالت باندې دي چې د دوی د دې بوټانو نه معلومیږي په دغه وضعیت دي. دوستانو دلته هوا ډیره زیاته یخه ده، موسم ډیر یخ دی، غرایزه علاقه ده، لرې پرته سیمه ده. د دغه ماشومانو دغه حالت دی. دلته اکثره داسې ماشومان دي چې بې سرپرسته دي، یتیمان دي، بېوزله دي، بېوسه دي، دوی تر اوسه پورې د ژمي لباس نه لري. نو الحمدلله دغه 40 ماشومانو ته مو ستاسو په مرسته او همکارۍ باندې د ژمي مکمل لباس راوړی دی، دغې ماشومانو ته یې ورکوو. دوستانو لکه څنګه چې یادونه وکړله مخکې، دغه ماشوم تاسو ګورئ ښه، دلته ډېره سخته یخني ده. دا د جامپر خو بیخي لرې خبره ده، جامې په دغسې حالت دي. د دې بوټان تاسو ګورئ په داسې وضعیت باندې دي چې د بیخي بوټان نه لري. بچې بوټان نه لري؟ بوټان دې نشته دی؟ دا خو دې دغ کړي دي، تړلي دي که نه؟ نشته بوټان نه لري بیخي. او جامپر دغه ماشوم هم تاسو ګورئ ښه، دا هم د دې د جملې نه دی، یتیم دی او دا هم د کور څوک سرپرست نه لري. په دغه حالت دی ګورئ، جامپر خو نه لري، بوټان او نور حالت او وضعیت یې دغسې دي. بچې د ژمي دپاره د جامپر نه دی اخیستی؟ نشته جامپر دی، بوټان، نور لوازم د ژمي هېڅ هم نشته؟ ولې؟ نه دی اخیستی چا؟ پلار دی؟ پلار دی وفات شوی دی؟ نور داسې د کور څوک هم نشته دی چې دا درته واخلي؟ دوستانو د ټولو حالت په همدغه یو ډول باندې دی. دا بوټان هم تاسو ګورئ ښکته، دغه ته راواخله نظیره، دغه بوټان تاسو له دې ګورئ، د دې دغه لاسونه چې په څه رقم حالت او وضعیت باندې دي. جامپر خو بیخي نه لري. بچی جامپر دې نشته دی؟ ولې؟ چا تن دی اخیستی؟ او بوټان خو هم دې بیخي خراب شوي دي که نه؟ دلته خو یخني هم زیاته ده، یخني شته دی؟ ښه، څوک داسې وس نه لري کور کې هم څوک چې درته ویخلي؟ نه. ښه، دغه حالت دی دوستان. دا اوس بیخي برابر دی، دا د باندې داسې جوړ دی که نه؟ څنګه شو؟ څنګه دی؟ الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم، لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا. حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم، كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطى وأغنى بمحرمه، وما نعانيه من ضيق ومن سقم، لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا. حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم، كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطى وأغنى بمحروم الألم وما نعاني. لله الحمد. دوستانو ستاسو د صدقو په پیسو به دغه 40 ماشومانو ته د ژمي البسه مکمل تقسیم کړله، ورم کړله. لکه څنګه مخکې چې ویله دا داسې ماشومان دي لکه څنګه چې معلومیږي د دوی د بوټانو نه مخکنی وضعیت دغه تاسو ته معلومیږي په دغه حال باندې و. نو په بهر میشتو هیوادوالو، شتمنو هیوادوالو بیا هم غږ کوو چې د دغسې په سلهاو زرهاو ماشومان دي چې ژوند کوي په دغسې وضعیت کې دي، د ژمي په حالت کې د دوی لاسنیوی وکړئ. كم جاد من فضله قبل